دی غیرته، دا د کفر روزونکي، دا د کافرانو خوشحالونکي، هغه چې زموږ پر سرحد باندې دونه بې رحمه حمله کوي لکه تېره ورځ یې کړې ده، د دغه د دفاع دپاره د دې خپل ولس د غچ اخیستلو دپاره موږ تاسو یو. تاسو څو ورځې مخکې ولیدله په کابل کې یو دغه غونډه جوړیږي، 1500 علما پر دې فتوا ورکوي د دې نظام په مقابل کې چې هر سړی راپورته کیږي د هغه مقابله کول چې دي دا فرض عین ده. پر موږ تاسو لکه د ماپښین لمونځ چې څنګه فرض عین دي، همداسې راباندې فرض عین ده چې د خپل ولس دفاع به کوو او د دې غچ به اخو د امیر د امره باده چې هغه انتظار سي. خو کله ناکله ماته په زړه کې راوګرځېږي چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب مو در څو پورې ازمایي، خو بیا یو خبره د شرعي وای امیر څخه د امیر د امر علت نه پوښته کیږي. په صلح حدیبیه کې حضرت عمر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح کوي، حضرت عمر رضی الله عنه دینه ماغ لاس پرېږدي او ورته وایي یا رسول الله ولې داسې کوې ولې داسې کوې، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو بېرته بیا معافي ځینې اخلي نتیجه چې ده. نو موږ هم داسې وایو چې کاشکې نور امیر المؤمنین شیخ صاحب موږ ته اجازه وکړي. زه خو داسې وایم که څه هم د دنیا د قوانین زما دې په الله قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په کوټه کې، په الله دې مې قسم یې که دویمه شپه په بل ځای کې وکم بیا په پېښور کې. خو ارمان نو ته به دا به نه، ځکه نصرت زموږ سره دی، داسې دشمن مو دی، داسې بزدله ته راسه د ده په تاریخ کې وګوره یو جنګ دې ده ګټلی، په ټول عمر کې د کفر یا د اسلام سره د یو جنګ ګټلی وي او په ټول عمر کې د دی راته ثابته کړي چې آیا په ټول عمر کې د په اسلام خوا بده کړې ده. عافیه صدیقي کافرانو ته په لاس باندې کوي، هلال مسجد په شهادت رسوي او په هغه کې په زرګونو په سلهاوو زنانې طالبان په شهادت باندې رسوي او خپل علما د کافرانو د خوشحالۍ دپاره په دغه باندې رسوي او د کافر دپاره چې د کافر پر ما باندې دباو راسي، د امریکا د ټرمپ د دې د خوشحاله کېدو دپاره پر ما باندې نن حملې کوي. نو داسې خلک دا بې ایمانه دي، د دې د بې ایمانه خلکو د دغه چې د مخنیوی کول او د دې سره جنګ کول بیا سخته اسانه وي. ټول عمر نصرت د الله د لشکره سره وي. نو موږ د داسې خلکو سره مخ یو، د دغه خلکو دفاع کول د دې څخه غچ اخیستل دا زما استاد موارد دعوت